محمد رضوان باندې ډېر تنقید کیږي، هغه د کیمرې مخې ته مسلمان وي، دیندار وي او د کیمرې لاخوا بیا نه وي. نو دې باره کې نسیم شاه څه ویلي دي؟ راځئ نسیم شاه خبرې را سره واورئ. محمد رضوان باره کې څه ویلي دي؟ آیا دا ټیک دی که نه ټیک؟ تاسو بیا دې راځي خپل کمنټ هم کولی شئ. راځه دا واورئ. د رضوان خو به تاسو په سوشل میډیا باندې ډېر زیات کتلی وي، په میډیا باندې سوشل میډیا باندې، او زما هغه سره ډېر ټایم وشو ټیم کې. د هغه په شان لکه یو داسې انسان چې د کرکټ نه علاوه هغه چې دین ته څونه توجه ورکوي او څونه چې د ټیم پلیران دي نو هغه 15 وخته په هغه باندې جمع کوي، او هر ټایم زه ګورم چې هغه چې کم دی لکه دین انسان زده کوي چې یو انسان د دونه مصروفه ژوند سره چې کم دی هغه دین څونه په مخ کې بوځي، او هغه هر چاله دعوت ورکوي، کمرو ته ځي د پلیرانو، هغوی له څنګه چې اګشت کې خلک ځي چې هغه تبلیغیانه دعوت ورکوي، نو داسې هغه کمرو ته ځي د یو یو هغوی له دعوت ورکوي. بیا چې کم دی د جمعې چې کومه شپه په هغه شپه باندې هغه ټوله شپه چې کم دی هغه ناست وي، او بس چې څوک هم راشي سره کینی نو هغه بیان کوي. شب جمعه چې کوم ورته وایي هغه چې کم دی هر ټایم چې کله په بس کې رواني نو هغه خپل عبادت کې هغه چې په هر ځای کې وي نو هغه چې کم دی بس کوشش کوي چې لکه دین د هغه پیله پیره نو هغه چې کم دی هر ټایم کې کوشش. محمد نسیم شاه خبرې واورېدې. نسیم شاه ډېر ښکلې خبرې کړې محمد رضوان باره کې، ځکه چې ډېر خلک تنقید کوي محمد رضوان باره کې. دا د موږ ښکلی خوږ دین اسلام په مخکې بهر ملکونو ته دورې کوي، هغه هلته ورځ کوي د جمع سره کوي، نو ډېر ښکلی موږ ښکلی دین مخکې بوځي. نو داسې پکار دی داسې کرکټر او بیا مخکې د دین مخکې بوځي. دې سره محمد رضوان سره ډېر ملایان صاحبان مینه کوي، ځکه چې کرکټر ډېر ملایان صاحبان کرکټ ګوري نو محمد رضوان دغه مینه ګوري. محمد رضوان ډېر ملایان په هغه سره فاسده کوي، نو دغه سیاسي خلک تنقید کوي محمد رضوان داسې دی. نو تاسو نسیم شاه خبرې واورئ. نسیم شاه سره هغه اوسه کرکټ کوي او بهر ملکونو ته دورو باندې ځي نه پاتېږي، یو ځای ملګري دي. نو محمد نسیم شاه ډېر ښکلې خبرې کړې، تاسو هم واورئ. دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ او والسلام.